نن راغللی ها. مخکې په ما هغه غرونو کې تا ویلې جګه څوکه چې ښکاري ها. دې غره کې تا پراته څنګه واده وړي کړی مالته اوس ما په مینه خو به دې نه کړی نو رښتیا بس به وایې رښتیا به وایې ولې نه په مینه دې کړی او بیا دې څنګه وکړه پلار ته دې دغه ژوند څنګه دی دلته چې مثلا تاسې دغه خیخي کوئ واده کوئ ته شپېلۍ غږولی شې ډېر استاد جانه دا مانه ده زده کړه ستا خو ماشاءالله ډېر ښایسته یې په دې مکتب نه وایې ته ولې نه پروا نه. مکتب وایې کله لیوان تا په خپلو سترګو لیدلی الحمدلله ولې سم ډېر دلته دې پاس غره کې ستا دې غره کې ستا سلام ستړي مه شئ وایي د غره لمنه کې شپونکیه شپېلۍ غږوه زما ساده ساده لاليه شپېلۍ غږوه موږ اوس د غرونو لمنو ته راغلي یو دلته زموږ او ستاسې هېوادوال چې موږ او تاسو ورته کوچان وایو او د کوچانو ژوند خو داسې یو ډېر یو عجیب او غریب ژوند دی بس نن دلته او سبا بل ځای کې راغلي یو دغلته د هېوادوالو سره تاسو ماشاءالله وګورئ دا یې بچیان دي تک سرې سرې غمبورې یې نیولي دي او په همدغه غرونو کې بیچاره ګرځي نو د دې د والد صاحب یا پلار سره به انشاءالله مرکه کوو سلامونه وعلیکم سلام ورور جانه ښه یې جوړ د الله فضله څنګه دې دا غږ ناز دی ولا داسې قدرتي هم داسې ده دا غږ دلته څومره وخت کېږي چې تاسې راغلي یاستئ استاد جانه دې غره ته خو موږ تقریبا 2.5 میاشتې کېږي دی ښه پسرلي د جوزا په 15 راختلی ښه ډېر ښه او څومره رمې لرئ دلته تاسې الحمدلله رمې خو دا څه کم 200 ماله وي مونږ خو به ورو داسې خبرو کې به نور پوښتنې هم درنه کوو خو دا راته ووایي چې دغه ابادې ته څومره وخت کېږي راښکته شوي یاستئ ابادې ته نن راغلی وو نن راغللی مخکې په ما هغه غرونو کې تا ویلې جګه څوکه چې ښکاري ها دې غره کې پراته وړی مالته اوس په ښار سره کاته مو نیت کړی که قسمت ها نو بیا له دې وروسته ستاسې تصمیم څه دی بیا چېرته ځئ موږ له دې نه وروسته استاد جانه ننګرهار ته ځو بیا د ژمي ممندرې ولسوالۍ کې پراته یو. ها ژمي د مومندرې کې پرته یاست. ممندرې که دا راته ووایي ستاسې دغه ژوند څنګه دی دلته چې مثلا تاسې دغه خیخي کوئ واده کوئ د واده ترتیب او تصمیم دلته ستاسې څنګه دی دا ورور جانه د هر سړي خپل رسم او رواج ده او زمونږ هم چې څه رقم دا د نورو خلکو د همداسې رسم او رواج زمونږ هم ده او د ژمي چې یو مونږ جلال آباد ته ځو ها. ممندرې ته ها. او ودونه بیا چې دا پارزي کې نه کوو ها زمونږ ځمکې دي جیدادونه مو دي میلې مو دي ها او د ژمي ټیم کې بیا مونږ موسم کې ودونه دغه شپانه خو اکثره په دې شپېلیو باندې پوهېږي ته شپېلۍ غږولی شي یاره استاد جانه دا مانه ده زده کړه ستا زده ده شپېلۍ نو دا څنګه شو ته خو بیا شپون نه یې چې ستا شپېلۍ نه ده زده نو دا شوق ده چا سره چې شوق نه وي ها هغه چې ټولو شپېلو کې هم نشي ویلی ها. او چا سره چې شوق وي او ولې شپانه زیاتو زده دي خو موږ سره شوق نه ها. او دغه د ولور حساب مو څنګه دی چې کله مثلا تاسې واده کوئ دغه ناوې څنګه سینګاروئ ډولۍ ورته جوړوئ یا که نور تصامیم یا یو کم داسې بل دود او دستور د دې نورو پښتنو سربېره تاسې لري که څنګه استاد جانه تا نه مخکې پوښتنه وکړه که نه چې ته د کوم چې یې د موږ او د تاسې رسم رواج کې دا فرق هم نشته خو زمونږ خلک بیا الحمدلله الحمدلله دا د ولورو په دغه کې نه ده دا نه اخلي دومره داسې خو نه ده چې تاسې وزې ورکړئ په ولور کې نه نه ها. وزې نشته تا څنګه واده کړی ما په مینه خو به دې نه کړی رښتیا به وایې رښتیا به وایې ولې نه په مینه دې کړی او بیا دې څنګه وکړه پلار ته دې وویلې مور ته داسې پټ ویلې چې بس زما خو پلانکۍ نجلۍ خوښېږي دا به څنګه شي بس دا خو ته داسې کیسه ده دې راته وکړي. سړی پوهېږي په دې مور هم پوهېږي ورور هم ها. په دې پوهېږي چې هغه ځای خوښ د هغه نه ده خوښ ها. هر سړی دومره پوهېږي یو سړي باندې مرکې ته دې څوک ولېږله مور دې ولېږله او که پلار نه مشر ورور مې دا ښه، په لومړۍ مرکه یې ورکړه یاره نو دا پوښتنه مې نه ده کړې نه دا خو تا ته معلومیږي داسې پټ پټ به دې کتل چې کیسه څه روانه ده ډېر لاړ او راغلی و خو بس دا معلومات یې ما ته نه و چې په 2 میاشتې به و 3 مې باندې خو داسې خو به نه چې مثلا یا ستاسې یوه کېږدۍ خو هغه ده که نه او هغه ستا چې مثلا څوک خوښېدله او ستاسې کور ودانه ده او خدای دې تا ته لري داسې خوا او شا نږدې اوسېدلی چې د یوې کېږدۍ نه بلې کېږدۍ ته لاړئ که نه ستاسې نه لرې نه هغه موږ نه لرې او کوژده مو لومړی وکړه کوژده کې خو به دې نه لیدله نه. ممانعت خو نشته چې نه مثلا یا لرې موږ مېرمن هغوی خېوې کې پراته وو موږ په نه مثلا که تا غوښتل چې باید ته خپله مېرمن وګورې د کوژدې په حالت کې کتلی دې شوه
نو ولې تر زمانو سره څه پردي خو نه ها بیا خو صحیح ده نو. او دلته تا وړاندې وویلې چې دغه رمې موږ په غرونو کې پیایو او هلته د لیوانو خطر شته. آیا داسې پیښه تا کله لیدلې؟ کله لیوان تا په خپلو سترګو لیدلي؟ الحمدلله ولې سم ډېر دلته دې پاس غره کې ستا دې غره کې ستا ها. سم ډېر دی څومره دې لیدلي؟ داسې څومره پیښې به تا دا لیدلي؟ خو داسې د غله غوندې شی ده کله یو راوځي کله دوه راوځي کله درې او راوځي لیدلي دي دي ها. د دې لیوانو سربیره نور داسې ځناور دې دلته لیدلي نه دلته بل ځناور نشته بغیر لیوان پرته له لیوانو؟ ګیدړان شته ګیدړان شته خو داسې او مرغان څنګه دي؟ مرغان دې کله لیدلي؟ ښایسته داسې نایابه مرغان مرغان به دا زرکان ډېر کله خو دې نه دی نیولی؟ نه راځو دا د ماشومانو په دغه در سره غږیږو. دا زوی دې ماشاءالله وګوره. تاسو دا کیمره لږه نږدې که ته راوله دا کیمره دا وګوره ماشاءالله. سلام څنګه یې؟ خبرې کوی شي؟ وکړه خبرې. نوم دې څه دی؟ نصرت دې نوم دی. څو کلن یې؟ څو کلن یې؟ ته خو ماشاءالله ډېر ښایسته یې. په دې مکتب نه وایې ته؟ مکتب وایې؟ مدرسه کې څه شی دې زده کړي دي؟ ته هم ځان سره دې پورته غرونو ته وړئ نو دا غیا کې وړئ که نه په خپلو پښو ځي. دا په پیاده تللی شي دې پورته غرونو ته تللی شي. ته دا وګوره ماشاءالله څومره کیوت ماشومان دي. ته دې خوا راشه دا وګوره. ته څنګه یې؟ نوم دې څه دی؟ یاسین دی. مکتب وایې؟ کوم ځای کې وایې مکتب؟ کابل کې. دا بوټان دې ولې؟ ته دا وګوره دا په دې کې دې پښې درد نه کوي؟ الله دا به په ژمي کې څه کوئ تاسې؟ په ژمي کې دا خو ماشومان دي په دې باندې خو باید لږ رحم وکوئ. مندره ګرمه ده. ګوره ښه دا بدلون چې دی دا ستونزمن دی. که تاسې چېرته خپل حالت بدلوئ تاسې باید د دې ماشومانو راتلونکی بدل کړئ. معنا دا چې د دې مکتب د دې مدرسه د دې جامه دا باید ګرم وساتئ. که دا له لومړیو څخه سخت آموخته شي دا به د خپل ځان په غم کې نه وي. نو د دې ماشومانو د راتلونکي لپاره ستاسې تصمیم څه دی؟ تاسو باید په دې څه وکړئ؟ یاره تصمیم مو دا ده چې تعلیم پې وکړو دغه پې وکړو. مړه افغانستان ځبېدلی ملک ده خوار او زار ملک ده او چې لږ سړی سته ولري او دغه ولري نو تعلیم خو شته. کله درنه رمې چا غلا کړي؟ یاره داسې معلوم یې نه دی. نه دي غلا کړي؟ او په څو یې خرڅوئ که مثلا موږ درنه یوه رمه واخلو یو دانه درنه واخلو یو دا خو د عام ریټ ده. شپږو نه نیولې اووه پورې پنځه نیمه پورې بس. ښه نو د ژمي تاسې په جلال آباد کې یاستئ او په اوړي کې په ازره کې یاستئ. له دې ځایه تاسې پیاده ځئ او که نه که موټر ځان ته نیسئ؟ د دې غرو کې پیاده بیا لاندې موټر. او مېرمنې هم در سره پیاده ګرځي؟ نه دا خو ډېر دلته خو ناروغي هم ډېرې زیاتې دي. دا چې کله مثلا ناروغي شي د دې سره څه کوئ؟ ګاډي دی الحمدلله اوس ور کاله ته ګاډي ولاړ. بس په ګاډي کې وړي ګاډي کې بس لنډ دې کلینیک ته وړي. اوس سهولت ډېر زیات شوی دا ډېر شوی. دغه بدلون به تاسې څه وخت کوئ؟ تر کومه پورې به همدغسې په پښو ګرځئ په دغه غرونو کې به ګرځئ په دښتو بیابانونو کې به ګرځئ؟ دغه ژوند به ستاسې کله بدلیږي؟ یاره داسې ده چې ډېر فرق کم کړی دی ژوندونو د پخوا په پرتله د پخوا په پرتله باندې عام کوچان چې دي ټول دغه سوي دي بس کم سوي دي. رمې ورکې کړي دي او خان او هغه رمې ګلې خان نه لرئ تاسې؟ نه. او نورې رمې مو چېرته دي؟ هغه او د خاص ته او د خاص کې دي هغه مخامخ غرونو کې دي. بیا خو د ساعت تېر دی نو یو شعر کوم ترنم هېڅ دې نه دي زده. یو شی خو باید ووایي داسې خو نه کېږي. ته څه ویلی شي؟ هېڅ څوک یې نه شي ویلی. ډېره زیاته مننه کوم. ستاسې د کور ودان وي. خدای دې په تاسې ستاسې په حال باندې رحم وکړي. کومې خبرې وکړې کما زیاتی کې سوی دی هغه معافي هیله کوم الله دې دغه ماشومان ستا په خیر او خوشحالۍ سره غټ کړي نیک صالحه دې شي. کوښښ وکړه چې په دې باندې مکتب ووایي. صحیح ده؟ مننه. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. قدرمنو ملګرو او هیوادوالو دا د کوچانو ژوند دی. ممکن داسې کوچان نور وي چې د هغو ژوند له دې هم ډېر زیات داسې مختلف وي یعنی توپیر ولري. ممکن دا هغه کوچان وي چې یو څه عصري وي. داسې کوچان هم شته ده چې له دې ځایه جلال آباد ته پیاده د خپلو رمو سره د خپلو مېرمنو او دغسې کوچني کوچني ماشومانو سره ځي. نو دا به موږ دپاره ډېره زیاته جالبه وي ځکه موږ ښاریان چې یو میل مزل پر پښو باندې نشو کولی. تاسې باور وکړئ چې موږ دلته راغلي یو اوس ډېر سخت ستړي یو موږ. نو د کوچانو ژوند واقعیت دا دی چې ډېر زیات سخت ژوند دی
خو بعضې اوقات موږ داسې فکر کوو چې کاش زموږ هم د کوچیانو غوندې ژوند وي نن دلته سبا بل ځای کې نو واقعیت دا دی چې ډېر جالبه ژوند دی خو که چېرته د یو کوچي ورور څخه دا پوښتنه وکړي خو خورا ستړی کوونکی ژوند دی مننه له موږ سره اوسئ دا د شیدو مسله ستاسې څنګه ده د ارامي شیدې دا پنیر چیرته جوړوئ کوچ چیرته جوړوئ او د دې سربیره تروی څنګه یي دا څنګه جوړوئ تاسې دا استاده داسې خبره ده چې پنیرونه موږ نه کوو هغه د کابل خلک چې دي هغه پنیرونه کوي او موږ کوچ کوو کورت کوو غوړي کوو خو دا د پنیرو خلک هغه د کابل او دغه کوچ تاسې خپله خورئ موږ هم خورو دا تا غوندې مېلمنو باندې هم خورو کومه دی په موږ خو د یو ورځ مو نه خوړل داسې ټیم چې راغللې چې بس کوچ ختم دی او ته راغللې غوړي به در باندې خورم کورت به در باندې خورم قرط شته دی الحمدلله دغه د نور موږ د خدای نه څه غواړو هغه د قرط هم پیدا شو قرط الحمدلله څومره چې ته غواړی شي او دا څومره وخت کې جوړیږي دا بس لکه قرط نه راوړل ګوره مثلا یو من قرط د څومره رمولو شیدو څخه جوړېدلی شي یو من دا میږو پورې پرد دی استاد چې میږې د ښې تیارې میږې وي لس میږې هم تقریبا من شیدې کوي او چې میږې د ډنګرې وي ضعیفه وي وچکالي وه سل میږې هم من شیدې نشي کولی او چې مال دې صحیح و او ښه ترندرسته او مزه وي شیدې ډېرې کوي د مېرمنې سره د په دې د پنیرو په جوړولو کې د کوچو په جوړولو کې یا د تروو په جوړولو کې یا د قروتو په جوړولو کې مرسته کوي که نه ولې نه موږ ټول ګوره شرمېږئ ګوره تاسې نه موږ دا بیا به وایي چې ولا پلانکې څه وګورئ دا د ښځې سره کار کوي نه دا ګوره د موږ عزت ده څوک چې په خپل عزت نه خفه کېږي بیا خو تکله سړی بیا خو تکبه ستا وګټله اوس داسې خبرې کولی شي دا خبرې کولی شي نوم دې څه دی بچیه امارتي نوم دې څه دی امارتي دې نوم دی او امارتي ماشاءالله څومره هوښیار دی څه ویلی شي خبرې کولی شي نو څنګه یې د پلار نوم دې څه دی اجیګل کاکا دی او ماشاءالله ته دا وګوره دا څومره جالبه خلک دي ماشاءالله موټر دا موټر د چا دی دا موټر د چا دی چلولی شي ته وچلوه او دا وګورئ دا د رمو قروت دی او هغه کیږدۍ ده نو دا مې اوس د کوچي ماما سره مرکه وکړله او د مرکې وروسته یې موږ ته قروت د سوغات په شکل باندې راکړه دا د هغه رمو قروت دی چې تاسې یې ګورئ او دا د کوچیانو کیږدۍ ده نو د دې قروتو خوند داسې یو بېل کیف کوي که نه